د المائده مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 15مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 120 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 150 آیت څخه اورئ. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ای مؤمنانو، یهودیان او عیسایان خپل ملګري منیسئ. دوی په خپلو منځو کې سره ملګري دي او کله تاسې نه څوک هغوی خپل ملګري نیسي نو بیا هغه هم په همغو کې شمیرل کیږي. په دې کې شک نشته چې الله ظالمان له خپلې لارښوونې څخه بې برخې کوي. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ته ګورې چې د چا په زړونو کې چې د نفاق ناروغي ده هغوی په همغوی کې په منډو تړو اوړي راوړي وایي موږ ویریږو چې چیرې موږ په کوم غم اخته نه شو. خو لرې نه ده چې کله الله تاسې ته غوڅ بری در په برخه کړي یا له خپل لوري نه کومه بله خبره څرګنده کړي نو دا خلک به په خپل دغه منافقت کې چې په زړونو کې پټوي پښیمانه وي. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. او په هغه وخت کې به مؤمنان وایي آیا دا همغه خلک دي چې د الله سره په کلکو کلکو قسمونو خوړلو یې باور درکوو چې موږ له تاسې سره یو. د هغوی ټول عملونه به بېځا یعنې ضایع شول او په پای کې دوی ناکام او نامراده پاتې شول. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ای مؤمنانو، کله تاسې نه څوک له خپل دین نه واوړي نو وادي وړي الله به نور ډیر داسې خلک پیدا کړي چې الله ته ګران وي او الله هغوی ته ګران وي چې له مؤمنانو سره به نرمي کوي او پر کافرانو سختي چې د الله په لار کې به جد و جهد وکړي او د هیڅ ملامتونکي له پړې اچولو نه ونه ویریږي. دا د الله فضل دی چاته چې خوښه شي ور په برخه کوي. الله د پراخه وسایلو څښتن او په هر څه پوهیږي. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ستاسې ملګري خو په حقیقت کې یوازې الله او د الله پیغمبر او هغه مؤمنان دي چې لمونځونه قایموي، زکات ورکوي او د الله په وړاندې سر ټیټوونکي دي. او څوک چې الله او د هغه پیغمبر او مؤمنان خپل ملګري نیسي هغه ته دې څرګندوي چې همدا د الله ډله غالبېدونکې ده. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من
قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ای مؤمنانو، له تاسې نه د مخکنیو اهل کتابو کومو خلکو چې ستاسې دین د ټوکو او ساتیرۍ مورد ګرځولی دی، هغوی او نور کافران خپل دوستان او ملګري مه نیسئ. له الله نه وویرېږئ که مؤمنان یاست. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. کله چې تاسې د لمانځه لپاره ندا کوئ نو هغوی ورپورې ملنډې وهي او لوبې ورسره کوي. د دې دلیل دا دی چې هغوی پوهه نه لري. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. دوی ته ووایه ای اهل کتابو، تاسې چې په کومه خبره له موږ سره وران یاست، هغه له دې پرته نور څه دي چې موږ پر الله او د دین په هغه ښوونه ایمان راوړی دی چې موږ ته نازله شوې ده او له موږ نه مخکې هم نازله شوې وه، او له تاسې نه زیاتره خلک فاسقان دي. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. بیا ووایه آیا زه هغه خلک دروښه یم چې د هغو عاقبت د خدای په وړاندې د فاسقانو له عاقبت څخه هم ډیر بد دی. هغه کسان چې الله ورباندې لعنت کړی او غضب یې ورباندې نازل کړی چې له هغو څخه بیزوګان او خوګان جوړ شول چې هغوی د غیر الله د قانون اطاعت وکړ، د هغو درجه لا ډیره زیاته بده ده او هغوی له سواء السبیل یعنې سمې لارې څخه ډیر زیات منحرف شوي دي. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. کله چې دوی تاسې ته راځي نو وایي چې موږ ایمان راوړی، حال دا دی چې د کفر سره راغلي وو او له کفر سره بیرته لاړل او الله ښه پوهیږي چې څه دوی په زړونو کې پټ کړي دي. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ته ګورې چې له هغو څخه زیاتره خلک د ګناه، ظلم او زیاتي په چارو کې په منډو تړو اوړي راوړي او حرام مال خوري. ډېر ناوړه حرکتونه دي چې دوی یې کوي. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ولی د دوی علما او روحانیون په ګناه باندې دوی له ژبې خوځولو او د حرامو له خوړلو څخه نه منع کوي. په باوري توګه د ژوند ډیره بده کارنامه ده چې هغوی تیاروي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يهوديان وایي د الله لاس تړل شوی دی، وتړل شول د دوی لاسونه او پر دوی باندې لعنت ووري د دې بې ځایه ناوړه وینا په اساس چې دوی کوي.
د الله لاسونه آزاد دي څنګه یې چې خوښه شي لګښت کوي حقیقت دا دی کوم کلام چې ستا د رب له لوري پر تا نازل شوی دی هغه برعکس له هغو څخه د زیاترو خلکو د سرکشۍ او باطل پرستۍ د زیاتوالي موجب ګرځېدلی دی او د دې په بدله کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامته پورې عداوت او دښمني اچولې ده کله چې دوی د جنگ اور په لمبو راولي الله هغه مړ کړي دوی په ځمکه کې د فساد خورولو هڅه کوي خو الله فساد راوړونکي هیڅکله نه خوښوي ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم که د دې سرغړونې په ځای دغو اهل کتابو ایمان راوړی وای او له خدایه د ویرېدو کړنداره یې غوره کړې وای نو موږ به د دوی بدۍ ورڅخه ایسته کړې وې او دوی به مو له نعمتونو څخه پر معمورو جنتونو ته ننویستلي وای ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون کاش کې دوی تورات او انجیل او هغه نور کتابونه قایم کړي وای چې د دوی د رب له لوري دوی ته لیږل شوي وو که داسې کړي وای نو د دوی لپاره به له پاسه روزي ورېدله او له لاندې به راخوټېدله که څه هم چې په دوی کې ځینې خلک په سمه لاره تلونکي هم شته خو د دوی زیاتره ډېر بدعمله دي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ای پیغمبره څه چې ستا د رب له لوري پر تا نازل کړی شوي دي هغه خلکو ته ورسوه که داسې دې ونه کړل نو د هغه د پیغمبرۍ حق دې ادا نه کړ الله د خلکو له شر څخه ستا ژغورونکی دی باور ولره چې هغه به هیڅکله ستا په مقابله کې کافرانو ته د بري لاره ونه ښیي قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين په صراحت سره ووایه چې ای اهل کتابو تاسې هیڅکله کوم اساس نه لري تر څو پورې چې تورات انجیل او هغه نور کتابونه نافذ نه کړئ چې ستاسې د رب له لوري نازل کړای شوي دي دا فرمان به چې پر تا نازل کړای شوی دی ارومرو له هغو نه د زیاترو سرغړونه او انکار زیات کړي خو د کافرانو په حال باندې څه افسوس مه کوه إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مسلمان وی که یهودی صابی وی او که عیسائی هر څوک چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او نیک عمل وکړي بېشکه چې نه د هغه لپاره د څه ویرې ځای شته او نه د خفګان لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون مونږ له بني اسرائیلو څخه کلکه وعده اخیستې او هغو ته مو ډیر پیغمبران لیږلي خو هر کله چې کوم پیغمبر هغو ته د هغو د نفسي غوښتنو په خلاف څه شی راوړی دی نو چاته د دروغو نسبتونه کړي او څوک یې وژلي
وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. او لزان سره دا انګیرل د چې څه فتنه راولاړه نشي له دې عمله ړانده کاڼه شول بیا الله هغو ته بخښنه وکړه خو له هغو څخه زیاتره کسان لا زیات ړانده کاڼه شول. الله د هغو دا ټول حرکتونه ګوري. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هغه کسان په یقیني توګه کافر شول چې هغوی وویل چې همدا مسیح بن مریم الله دی. په داسې حال کې چې مسیح علیه السلام ویلي و چې ای بني اسرائیلو د الله بندګي وکړئ چې هغه هم زما رب دی او هم ستاسې. چا چې له الله سره څوک شریک وګاڼه الله پر هغه جنت حرام کړی او د هغه استوګنځی دوزخ دی او د داسې ظالمانو هیڅ مرستندویان نشته. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هغه خلک په یقیني توګه کافر شول چې ویل الله په دریو کې یو دی په داسې حال کې چې له یو خدایه پرته هیڅ کوم بل خدای نشته. که دا خلک له خپلو دغو ویناو څخه منع نشي نو له هغوی څخه چې هر څوک کافر شوي دي هغوی ته به دردناک عذاب ورکړی شي. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. نو آیا دوی الله ته توبه نه باسي او له هغه نه بخښنه نه غواړي؟ الله ډیر بخښونکی او رحم کوونکی دی. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. مسیح بن مریم علیه السلام له یو پیغمبر نه پرته نور څه نه و. له هغه نه مخکې هم نور زیات پیغمبران تیر شوي دي. د هغه مور یوه رښتیا پاله ښځه وه او هغوی دواړو خواړه خوړل. ګوره موږ په څه شان د هغوی په وړاندې د حقیقت نښانې څرګندې کړي دي. بیا وګوره دوی کوم لوري ته اړول کیږي. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. دوی ته ووایه آیا تاسې له الله نه پرته د داسې شي بندګي کوئ چې نه تاسې ته د ضرر رسولو واک وس لري او نه د ګټې؟ په داسې حال کې چې د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی خو یوازې الله دی. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ويا أي أهل كتابو
په خپل دین کې افراط مکوي او د هغو خلکو د افکارو پیروي مکوي چې له تاسې نه مخکې په خپله هم ګمراه شول او ډیر نور یې هم بې لارې کړل او له سواء السبیل یعنې سمې لارې نه واوښتل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. له بني اسرائیلو څخه چې کوم خلکو د کفر لاره غوره کړه پر هغوی باندې د داود او عیسی ابن مریم په ژبه لعنت وویل شو ځکه چې هغوی سرکشه شوي وو او له حده په تیري کولو یې لاس پورې کړی. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هغوی د بدو چارو له سرته رسولو څخه یو د بل منع کول پریښي وو. ناوړه کړنلاره وه چې هغوی غوره کړه. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. نن ته له هغوی څخه زیاتره داسې خلک ویني چې د مؤمنانو په مقابله کې د کفارو ملاتړ او ملګرتیا کوي. په یقیني توګه ډیر بد عاقبت دی چې د هغوی نفسونو د هغوی لپاره تیار کړی دی. الله پر هغوی په غضب شوی دی او هغوی په همیشني عذاب کې اوسیدونکي دي. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. که پر اختیار سره دا خلک د الله پیغمبر او هغه څه منونکي وایي چې پر پیغمبر باندې نازل شوي وو نو هیڅکله به یې د مؤمنانو په مقابله کې کافران خپل دوستان نه نیول مګر له هغوی څخه خو زیاتره خلک د خدای له اطاعت نه وتلي دي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ته به د مؤمنانو په دښمنۍ کې تر ټولو زیات سخت یهودیان او مشرکان ومومي او د مؤمنانو لپاره به په دوستۍ کې ډیر نږدې هغه خلک ومومي چې هغوی ویلي وو چې موږ نصارا یو. دا له دې امله چې په هغوی کې عبادت کوونکي عالمان او تاریکو دنیا فقیران موندل کیږي او په هغوی کې نفسي غرور نشته.